سترګو نه لاندې ځایونه ولې پړسېږي او د دې په کور کې علاج څه دی؟ په میډیکل کې پفي آی ویلی شي. دې وجوهات دا دي کله چې د انسان په وجود کې د حد نه زیاتې اوبه جمع شي د هغې د وجې کېږي، یا که چیرې انسان ډېر زیات خوراک کوي په هغه کې ډېره زیاته مالګه وي د هغه د وجې کېږي، یا هغه انسان چې د هغه خوب نه پوره کېږي د هغه د وجې کېږي، یا چاته د ګردو مسله وي د هغه د وجې کېږي. انسان په وجود کې ګردې دا کار کوي چې هغه د انسان د وجود نه اوبه فلټر کوي او بهر ته یې لېږي. خو که چیرې په ګردو کې مسله او مکمل اوبه نه فلټر کوي بهر ته یې نه لېږي نو د سترګو څخه دا علامات راځي. په خپو باندې هم پړسوب راځي چې هغې ته ایډیما ویلی شي. که چیرې چا د تایرویډ مسله وي د هغې د وجې هم کېږي، یا څوک چې ډېر زیات سګرټ څکي د هغه د وجې هم کېږي. خو مین وجه د دې دا ښودلې شوې ده څوک چې هغه خوراک ډېر زیات کوي چې په هغه کې مالګه زیاته وي د هغه د وجې کېږي، یا څوک چې موبایل ډېر زیات استعمالوي د هغې نه کمې شعاګانې راځي د هغې د وجې هم دا کېدلی شي. یا که چیرې یو انسان ته هایپر انسولېمیا کېږي د هغه د وجې هم دا کېږي. انسولین یو داسې هارمون دی د انسان په وجود کې چې هغه خوراک هضموي د هغې نه کم طاقت یې انسان وجود ته ورکوي. خو که چیرې انسان هر ټایم خوراک کوي نو انسولین ډېر زیات جوړېږي چې د هغې د وجې په سترګو باندې دا علامات راځي. خو چاته چې ټایپ 2 شوګر وي د هغه د سترګو باندې هم دا علامات راځي. د دې په کور کې علاج دا دی چې تاسو به هغه خوراک کم کړئ چې مالګه زیاته ده، او هغه خوراک به تاسو ډېر زیات کم کړئ چې پوټاشیم زیات وي، مطلب شنه سبزي او د هغې پاڼې. دې ته به تاسو په واوره سره یخ ټکور ورکوئ. یخ ټکور مطلب دا دی چې تاسو په کپړه کې واوره بند کړئ او په هغې به تاسو دې ته ټکور ورکوئ. که چیرې تاسو ته د ګردو یا تایرویډ مسله تاسو به د هغې چیک اپ وکړئ. او که چیرې تاسو موبایل ډېر زیات استعمالوئ نو د هغې ټایمینګ به تاسو ډېر زیات کم کړئ، او هر ټایم به تاسو خوراک نه کوئ ځکه چې دا ستاسو د صحت دپاره نقصان دی. او د سترګو نه لاندې ځایونو باندې تور داغونه ولې راځي دا به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې کور کوو. دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او د خپل ځان صحت خیال ساتئ. شکریه. الله حافظ.